خوندور خبر. افغان کرکټ ملي لوبډله د 2021م کال نړیوال شلاورز جام لپاره هم په اتومات ډول کوالیفای شوه. سږ کال هم شلاورز جام کیږي او راتلونکي کال کې هم شلاورز جام کیږي. راتلونکي جام هند کې د چمپیونز ټرافي پر ځای کیږي. افغانستان، استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او هند په اتومات ډول کوالیفای کړي. 4 نور به هم د سږ کال نړیوال جام څخه غوره شي. ټول 14 لوبډلې به ځای ولري. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټي وي چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ.